بسم الله الرحمن الرحیم. د ذوالحجې د میاشتې لومړۍ لسیزه بالخصوص د عرفې ورځ او د لوی اختر 3 ورځې چې د فضیلتونو او ثوابونو څخه ډکې ورځې شپې دي. د سورة حج په 28 آیات کې الله تعالی فرمایي ایام معلومات. ځینې مفسرین د دې آیات تفسیر داسې کوي چې د دې څخه د ذوالحجې لومړۍ لسیزه مراد ده، او ځینې نور مفسرین بیا داسې وایي چې د دې څخه د عرفې ورځ او ایام التشریق یعنی د لوی اختر 3 ورځې مراد دي. په هر صورت په دغه ورځو شپو کې د لوی څښتن تعالی یادول، نیک عمل کول او روژه نیول ډېر فضیلتونه لري. د عباس رضی الله عنه په روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی په نیز غوره ورځې د ذوالحجې د میاشتې لومړۍ 10 ورځې دي. همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې او مال قربان کړي. همدارنګه د عرفې د روژې په هکله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها وسنه التي بعدها. د عرفې د ورځې د روژې نیولو په ثواب کې د الله تعالی څخه امید لرم چې راتلونکي کال او تیر کال ګناهونه به پرې معاف کړي. همدارنګه د عائشې رضی الله عنها په روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د عرفې ورځ داسې ورځ ده چې الله تعالی به زیات انسانان، زیات بندگان د دوزخ له اور څخه آزاد کړي، او په دغه ورځ الله تعالی خپل بندگانو ته په خپل فضل او رحمت سره نږدې کیږي او د ملائکو پر وړاندې په خپلو بندگانو ویاړ کوي او ورته وایي زما بندگان څه غواړي. او د عرفې د ورځې د دعا په اړه رسول صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. په دعاګانو کې غوره او بهترینه دعا د عرفې د ورځې دعا ده. نو راځئ چې دغه طلایي چانس او بهترینه ورځې د لاسه ورنکړو. خاص کر د عرفې ورځ، د عرفې په ورځ روژه نیول هیره نه کړو او د الله تعالی څخه د خپلو مشکلاتو لپاره په عاجزۍ سره دعاګانې وغواړو، او مونږ ګناهګار په خپلو نیکو دعاګانو کې تل یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.